درنو دوستانو ما دغه ټکو ته ځای ورکړی چې باید پې وغږېږم د خپل سرلیک له مخې پر هند احمدشاه ابدالي له برید نه د مخه د محمدشاه ګورګاني سیاسي ستونزې او د مغولي چارواکو سرغړونې دوه د دراني احمدشاه له برید نه د مخه په هند کې د یو باثباته مرکزي حکومت نشتوالی او د نادر افشار برید ته یوه لنډه کتنه درې د هند د لال کلا قیمتي څیزونه آیا احمدشاه بابا راوړل او که نادر افشار له ده نه د مخه لوټ کړي وه پنځه د احمدشاه ابدالي نه د مخه په هند کې د پښتنو نوابانو واک او ځواک شپږم پایله او وروستۍ خبرې لویدیځوالو به له پخوا نه د وخت په خپلو ډلهییزو رسانیو خپرونو غونډو او یادونو کې د هند هیواد ته د سرو زرو مرغۍ ویلې لومړی پرتګالانو او هسپانویانو هڅه وکړه چې دغه د سرو زرو مرغۍ ترلاسه کړي ماجلان کروستوف کلم او نور د بیړۍ د تېروتنې له بابته د هند د نیمې وچې پر ځای د امریکا وچې ته ورسېدل نو ځکه خو د هند یعنې د سرو زرو د دغې مرغۍ له برکته په 1492 کال د امریکا وچه وموندل شوه له دې وروسته انګریزانو او فرانسویان دې ته وهڅېدل چې دغه د سرو زرو مرغۍ په خپل قفس کې راګیره کړي خو د دغو سیالیو پایله دا شوه چې انګریزانو ډېر ژر د 1400 زیږدي کال یعنې د 18مې پیړۍ په پیل کې په هند کې د سوداګرۍ په پلمه د ختیځې کمپنۍ بنسټ کېښود ولې برتانویانو د همدغې پلمې له مخې نه یوازې د هند د نیمې وچې پیښې څارلې بلکې آن د اوسني افغانستان ایران او منځنۍ اسیا هیوادونه تر خپل څار لاندې نیولي وو چې د روسانو د ګواښ مخنیوی وکړي د هند په نیمه وچه کې چې څومره د ګورګانیانو واک کمزوری کېده هغومره انګریزان ځواکمن کېدل او خبره دا شوه چې د شرق الهند کمپنۍ هغې کچې ته ورسېده چې د سوداګریزو ارزښتونو په څنګ کې نظامي ځواک هم د پام وړ وګرځوي د هندوستان د تاریخ په 260 مخکې راغلی دي چې په دویمه لیګ د پیړۍ کې د سند او د سند شاوخوا اوسیدونکي عربو مسلمانانو د هند د راجاګانو له ویرې پښتنو ته پناه راوړه او عربان یې له مرګه وژغورل له دې یادونې نه موخه دا ده چې احمدشاه ابدالي له برید نه 800 کاله د مخه یعنې 8 پیړۍ د مخه پښتانه د هند په نیمه وچه کې آباد وه او دغه پښتنو هندوستان خپل هیواد ګاڼه ولې د ګورګانیانو چارواکو لخوا په بیلابیلو پیرونو او پړاوونو کې ان د احمدشاه ابدالي تر واکمنۍ پورې د هند د نیمې وچې په پښتنو بې شمېره ظلمونه کړي وو او کولې په لنډه توګه د څو بیلګو یادونه اړینه بولم بابر له پښتونخوا نه نیولې د هندوستان تر هندوستانه پورې د زرګونو پښتنو له ککرو نه منارونه او برجونه جوړ کړل د ساري په توګه یوازې د باجوړ په یوه پیښه کې د 3000 پښتنو له سرونو نه څلي جوړ کړل ان دا چې د دلازا کې بیبي شابوړۍ په وینو یې هم خپله خوا سړه کړه او یوسفزۍ بیبي مبارکې سره یې واده د دې دپاره وکړ چې دا د یو بل سیاسي دام و دا د بیبي شابوړۍ په باب یوه لنډه یادونه داسې کوم چې کله چې بابر دوابې ته ورسېد په یوه څپره کې چې دغه څپره په پالیزه کې ولاړه وه د پالیز د ساتنې دپاره دغې شابوړۍ د دغې څپرې نه د بابر په پوځونو باندې برید وکړ او تر هغه وخته ورسره وجنګېده چې څه وخت ډزې ارامېږي بابر او د بابر پوځ داسې فکر کوي چې حتمي دلته یو لوی لښکر دی چې د موږ په وړاندې جنګېږي کله چې لاړه یوازې شابوړۍ پرته وه چې مړه سوې وه ټوپک یې څنګ ته پروت او د سرپي کارتوسونو چې ډسې وي پوچا کې پراته وه او دا مړه وه دا هغه شابوړۍ وه چې د ژوند تر پایه د بابر د ځواکونو په وړاندې وجنګېده او د بیبي مبارکې کیسه هم داسې په لنډو کلمو کې درته وایم چې په دې کې د تاریخ اختلافونه موجود دي اول خو بابر دی په خپل بابرنامه کې وایي چې دا ملک منصور راوسته ماته ولې دا بیخي غلطه ده او دوم خپله
په پټانس نومي کتاب کې بیا وایي چې نه دی په بیبي مبارک مین سو. دا هم ځکه بې بنیاده خبره ده چې دی چیرته مین سو، بیبي مبارکه چیرته ګرځېده چې دی پې مین سو. په دغه باب باندې پښتانه د تاریخ په رڼا کې ظفر کاکاخیل ښه اشاره کړي، خو د دې نه پرته چې ما څونه په سیمه کې تحقیق کړی، خصوصا ما دا د قومونو د افغانستان د قومونو تاریخ چې لیکه، زه په دغه حالت کې لاړم د عثمانزیو د قوم په باب باندې باید ما څېړنه کړې وای، او عثمانزي په هغه سیمه کې ودانو چې هلته دا پیښې ته نږدې واقع سوي وو. نو یو څوک دی صادق کلی، اوس هغه د ده په نوم یادېږي، د دې صادق ته لاړم چې دی په د خدایي خدمتګار کې د باچا خان همزولی سړی و. نو دی یوه زړه کتابچه راویسته او په دغه زړه کتابچه کې دا لیکل سوي وو چې بابر دا کار د دې دپاره وکړو چې پښتانه میشت قومونه چې په دغه سیمه کې دي په خپلو کې سره واچوي. نو ځکه دی د ملنګ په جامه کې لاړ او د اختر د لوی اختر ورځ وه، د ملنګ په جامه کې کېناست، ځوانان اتڼونه کول. کله چې د ډوډۍ وخت سو، دی د ونې خوا کې ناست دی چې د تناره ډوډۍ په مابین کې غوښه ایښې، ده ته یې راوړه. ده پوښتنه وکوله چې دا ډوډۍ چا درکړه؟ وایي چې بیبي مبارک یې راکړه. وایي بیبي مبارکه څوک ده؟ وایي دا د ملک لور ده. پس د هغې دی مرکه لیږي او هغه ورته وایي، ملک منصور ورته وایي چې زه په دغه نوم باندې چې تاسې وایي زه لور نه لرم، پیغله لور د ما په کور کې نشته، خپله دی ورځي وزر ته ورته وایي چې دا تا د لور نښه ده، تاسې په کور کې لور لرئ، خو زه وایم چې د پښتنو او د ما اختلاف به په همدغه بیبي مبارکه باندې رفع سي. نو دی ورته وایي چې دا خو د یوازې د ما لور نه ده، دا د دې ټول ولس لور ده، د دې ټول قومونو لور ده، ځکه چې هر چا دلته د تاسې په وړاندې وینې تویې کړي، ځوان مړ سوی، زوی مړ سوی، لور مړه سوې، ورور مړ سوی دی. دا چې د ما دا قومي مشران ووایي زه به دا کار کوم. وایي د قوم مشران ده ته وایي او بالاخره بیبي مبارکه ده ته ورکوي. نو دغه چې ده په بابرنامه کې څه لیکلي یا پټانس لیکلي، دا خبره له بنسټه غلطه ده. او بیا همدغه بیبي مبارکه وه چې ده مړی د هندوستان نه هغه ته وړي، دا کابل ته وړي. د دې لامل څه و؟ د دې لامل دا و چې په سیمه ییزه توګه شیرشاه سوري دغونه واکمن سوی و چې دی یې نه پرېښود چې د مړی کابل ته څوک ویسي. همدا بیبي مبارکه وه چې شیرشاه سوري ځواکونو ته یې وویلې چې دا زه وړم، او نه تنها بیا یې دا پرېښوده بلکې ورسره کومک یې وکړ. کله چې د پانیپت په جګړه کې د بابر د تیري د بدمرغۍ هغه شیبې راورسېدې چې د جګړې په ډګر کې بې شمېره پښتانه مېړني سرونه پراته وو، او د دغو سرونو په لړ کې د لویدیځ سلطان ابراهیم په سرو وینو لړلې ککرۍ په خاورو ویرو کې پرته وه. بیا د طاهر تبریزي په نوم یو تن ورمنډه کړه، سر یې له تنې وربېل کړل او بابر ته یې په مخ کې کېښوده. اوس د لوی سلطان ابراهیم د سلطان بهلول لودي نازولي لمسي تنه د پانیپت په ډګر کې خاورو ته سپارل شوې ده، خو د سر په هکله تر اوسه څېړونکي پټه خوله دي. او رښتیا هم څه وخت چې د ده مېرمن چې بیبي فتح نومېده، دا خبره سوه چې د ده مېړه مړ دی. دلته هم ځینې تاریخ پوهانو تېروتنې کړي. هغه یوه تېروتنه داسې ده چې وایي چې دا بابر ونیوله، ولې دا بابر نه ده نیولې. د هغه شته چې درلودل دا یې په اوښ یا په د وخت په هر څاروي چې و یا پیل یا اوښ هر شی چې و، وایي چې 100,000 سره زر، 12 منه قیمتي مرۍ او همدغسې سره زر دا یې ویوړل او دا د هندوستان شرقي پلو ته لاړه. د هندوستان شرقي پلو بنګال کې ده. دلته 2 دلایل وړاندې کیږي. یو دلایل وایي چې د سره زر دا دونه خزانه یې چې ویوړه دا یې شیرشاه سوري ته ورکړه چې ته د ما د مېړه کسات واخله. څوک وایي چې نه، دا یې ترې واخیستل او غوښتې یې چې د لور خپل زوی ته په نکاح کې خو ورې نه کړه. دومره خبره چې کومه کیږي هغه دا ده، وایي کله چې دی بندیان لیږل کېدل کابل ته، په کابل کې کامران او دا باید کوهماران ته ولیږي، کوهماران چې په بدخشان کې یو زندان و. وایي کله چې بیبي فتح د اټک پل ته رسېږي نو خپل ماشومې ته وایي، که څه هم ځینو تاریخونو کې زوی ویلی خو دې لور درلوده، زوی نه درلود.
وی دا جګیږي د اوښ په د کجاوه کې درېږي او سمندر د اباسین څپو ته ځان سپاري ولې دا د دې دپاره چې د ما د میړه هغه شمله ټیټه نیسي د پښتنو په منځ کې دلته دغه یو استدلال د پام وړ دی چې دا دې کې بي فتح نه وه دې لامل څه شی دی دې لامل دا دی چې کله چې بابر خپله بابرنامه کې لیکي چې ما ته زهر راکړل سو د سوی په اګیو کې کله چې ما د پخلنځي کسان راوغوښتل هغو راته ویلې چې موږ ته د ابراهیم لودي مور دا زهر راکړي وو نو ځکه هم تا ته درکړل وی په دغه اساس ما دا ولیږل کابل ته خو په دې کې بي فتح نه وه دا له حقیقته لرې خبره ده چې ګنې پښتنو واکمنو له هندوانو سره په بد چلند کړی دی دا ځکه کله چې سوري عادل خان عادلي دې ولیدل چې د ګورګاني جلال الدین اکبر پوځونه اګرې ته نږدې شول نو د خپل هندو قمندان چې همین نومېده له یو ستر پوځ سره د اکبر مقابلې ته واستوه او سخته ماته یې ورکړه او همین ډیلي ته ننوت ولې همدغه ګورګاني پاچا جلال الدین اکبر په اګرې بنګال د ګنګا سیند دواړو غاړو ته کاکړو لودیانو سوریانو نازیانو ګګیانیو داودزیو سړبنیو خټکو لوانیو ترینو دولتزیو یوسفزیو جمرانیو محمدزیو مومندو خشکیو بړیڅو او ګڼ شمېر نور قومونو مشران د همدې ګورګاني واکمن جلال الدین لخوا ووژل شول د شاهجهان د واکمنۍ په مهال ګورګاني فوج سربیره له دې چې ګڼ شمېر پښتانه ځوانان یې ووژل د هغوی د مشرانو د خان جهان ایمل خان عزیز خان او صدر خان سرونه شاهجهان ته ولیږل شول او بیا یې خار په خار وګرځول او د برهانپور د کلا په دروازه کې ځوړند کړل له دې پرته ګورګاني واکمنو د پښتنو د نایوالي لپاره هم لمن وهلې ده د تاریخ په پاڼو کې لولو خان جهان او دریا خان داوودزی د چاندیګر په سیمه کې استوګنو د سیمې راجګانو شاهجهان ته احوال ولیږه چې موږ به دوی په کلا کې ایثار کړو تاسو خپل پوځونه د موږ مرستې ته راولېږئ د تاریخ مرسه په قول دریا خان داودزي خپل زوی ته چې د شاهجهان نوکر و احوال واستوه چې راشه زما سر په خپل لاس شاهجهان ته یوسه له بده مرغه د ده نامیړني زوی تش په نامه بادر خان د خپل ننګیالي پلار دریا خان سر شاهجهان ته یوړ د تاریخ پوهان کاږي چې د میړني دریا خان موخه دا وه چې سر یې د کوم مغول په لاس ورنشي او بله دا چې د خپل زوی سپیتانه د تاریخ پاڼو ته وسپاري همدا ډول اورنګزیب نه راواخله تر محمدشاه ګورګاني پورې ډېر پښتانه نومیالي د مغولو چارواکو لخوا یا ووژل شول او یا تیښتې ته اړ شول چې موږ خوشحال خان خټک ایمل خان او دریا خان د بیلګې په توګه یادولی شو خو کله چې اورنګزیب ومړ د ګورګاني واکمنو د واک ستوری مخ په پرېوتو و بادرشاه چې د ده له مړینې خبر شو نو ناصر خان او شهزاده رفیع القدر ته یې سپارښتنه وکړه چې افضل خان خټک د لاسا کړئ